د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د یو نوي فرمان په ترڅ کې د ښیښیو، ودونو، ویرونو او همدارنګه پر لسګونو نورو مواردو چې له شرعي اصولو سره په ټکر کې وو بندیز ولګول شو. ورته مهال د کورنیو چارو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له وزارتونو څخه وغوښتل شول چې د دغه فرمان په عملي کولو کې پراخې هڅې وکړي. دلته په بلخ ولایت کې هم خلکو له یاد فرمان څخه هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ هغه خرافات او دودونه چې ناسم او د شریعت خلاف دي باید له منځه یوړل شي. امر امیر المؤمنین صاحب بسیار یک امر خوب است. مردم افغانستان باید از این امر اطاعت بکنند به شکل درست و امر امیر المؤمنین صاحب که است خاص به خاطر مردم افغانستان است. اونا زحمت میکشن دیگه میکشن تا به مردم افغانستان یک راه درست انتخاب کنند. د امیر المؤمنین د اطاعت لاندې باید موږ تاسو یو دغه وکړو که مجاهد دی که مولا دی که عامي دی که معلم دی که مشر دی که دلګی مشر دی که قاضي دی که والی دی که هر څوک دی چې هغه خپل تر عهدې پورې وظیفه لري د امیر المؤمنین د فرمان تحت نظارې باندې د هغوی اطاعت فرض دی واجب دی. این تصمیم میتونه باعث شود که رسم و رسوم و یا فرهنگ های بیجایی که در طول گذشته ها بره از بین بره و این تصمیم باعث ای شده میتونه که جوانان رو به نکاح حلال بیاره و بتونن که دیگر به کشورهای بیگانه سفر ننمایند. له بلې خوا د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس په پوره ډاډ سره ژمنه وکړه چې د دغه فرمان د پلي کېدو او همدارنګه د خپرولو په برخه کې به پراخې او هراړخیزه هلې ځلې وکړي. چې د شیخ صاحب حفظه الله فرامینو ته به موږ کوشش دا ورکو چې رسنیز پوښښ ورکو، نشر یې کو، تر خلکو پورې یې ورسوو، خلک ورباندې پوه کړو. د شیخ صاحب حفظه الله فرامین خو په خپله زموږ یو دیني مسؤلیت دی چې موږ پر ځان باندې عملي کو، د وجوب درجه لري، موږ باید عملي کو. نو بس تر خلکو پورې رسول، خلک په پوه کول، نشر کول، رسنیز پوښښ ورکول د اطلاعاتو په کلتور ریاست دنده او وظیفه ده. موږ به پوره ودې ته آماده یو، پوره ورته چمتو یو. د یادونې وړ ده چې دغه فرمان 15 مادې لري او په تړاو یې د چارو اداره، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او د فرمانونو د پلي کولو او تعقیب ریاست مکلف دي، څو د وزارتونو، ادارو او شخصیتونو له اجرااتو څخه چې د یادې مادې په لومړۍ فقره کې په ګوته شوي دي په دوامداره توګه وڅاري.